د دې درود ډېرې زیاتې فایدې دي په حدیثو د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې او ډېر زیات فضایل دي. یو حدیث کې راځي ابي طلحه الانصاري رضی الله عنه یو صحابي دی، فرمایي یو ځل نبی علیه الصلاة والسلام راووتو، نو د نبی علیه الصلاة والسلام پر مخ باندې ډېر زیات د خوشحالۍ اثار و، ډېر زیات خوشحاله و نبی علیه الصلاة والسلام. نو موږ د نبی علیه الصلاة والسلام نه تپوس وکړو چې یا رسول الله ته خو نن ډېر خوشحاله یې، ستا د خوشحالۍ اثار ستا په مخ باندې ښکاره کېږي. وی نبی علیه الصلاة والسلام راته وویل چې آو اتانی آتی من ربي، اوس ماله یو فرشته راله د الله د طرف نه او دا پیغام یې لاله راوړو، د الله د طرف نه دا پیغام ماله راوړو چې من صلی علیک من امتک صلاة، څوک چې ستا د امت نه یو ځل په تا باندې درود ولیږي نو 4 انعامات دي د دغه سړي دپاره. یو کتب الله له 10 حسنات، د دې سړي دپاره به الله پاک 10 نیکۍ ولیږي. دویم ومها عنه 10 سیئات، د دې سړي نه به الله 10 ګناهونه میټاو کړي، لرې به یې کړي، وبه یې رجوي. دریم ورفع له 10 درجات، د دې سړي دپاره به الله پاک 10 درجې چوتې کړي، 10 درجې به ول الله ورکړي. او څلورم دا دی چې الله به پرې 10 کرته په ده باندې رحمتونه نازل کړي. 4 فایدې دا شولې په دې حدیث کې. یو 5مه فایده په یو بل حدیث کې راغلې ده، عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه یو صحابي دی، هغه وایي زه د نبي علیه السلام خوا یو ځل رالم، نو نبي علیه السلام په سجده و، نو ډېره اوږده سجده نبي علیه السلام وکړله، او بیا نبي علیه الصلاة والسلام وفرمیل چې ما ته اوس جبریل علیه الصلاة والسلام رالی او ما ته یې دا وویله چې من صلی علیکه، څوک چې په تا باندې درود راولیږي نو صلیت علیه، زه د هغه دپاره دعاګانې غواړم. زه جبریل علیه السلام وفرمیل او ومن سلم علیکه، څوک چې ستا د امت نه په تا باندې سلام راولیږي نو سلمت علیه، جبریل علیه السلام وایي زه په هغه باندې سلام وایم. نو دا پیغام او دا زیری وي ماله جبریل علیه السلام راغ، نو فسجدت لله شاکرا، نبی علیه السلام یې ما ستا الله ته د شکر سجده وکړله، سجده پرېوتلم چې ګوره څوک په ما باندې درود رالیږي نو جبریل علیه السلام په هغه باندې رحمت دعاګانې، هغه دپاره دعاګانې غواړي، او څوک چې په ما باندې سلام رالیږي نو جبریل علیه السلام په هغه سړي باندې سلام کوي. دا 5مه پیدا شوله. یو 6مه پیدا بله راغلی، یو حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من صلی علینا حین یصبح 10، څوک چې سار په ما باندې 10 ځل درود ووایي، و حین یمسي، او کله چې ماښام شي بیا په ما باندې 10 ځل درود ووایي، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ادرکته شفاعت یوم القیامه، دې سړي دپاره زما د قیامت پر ورځ باندې د دې سړي دپاره سپارش دا واجب شو، دا به زما په سپارش باندې جنت ته داخلیږي دا سړی، سار او ماښام چې څوک 10 ځل درود ووایي. یو بله پیدا، بلکې 2 پیدې په یو بل حدیث کې راغلی دي. ابی ابن کعب رضی الله عنه یو صحابي دی، هغه یو ځل رالی رسول الله صلی الله علیه وسلم وی یا رسول الله زه چې دعا کومه نو په خپله دعا کې ستا دپاره څومره درود، څومره حصه خپلې دعا نه ستا درود دپاره وباسم. یا رسول الله یوه حصه درود په تا باندې ویم په خپله دعا کې. نبی علیه السلام ما شئته، څومره چې ستا خوښه وي، خو په ان زدته فهو خیر لک، کو د دې یوې حصې نه دې سیوا کړو نو دا به ستا دپاره ډېره بهتره وي. نو دا صحابي وي یا رسول الله فقلتو، وی ما وویل چې فالشطر، یا رسول الله نیمه حصه د دعا به ستا دپاره د درود ته مقرر کړم او خپله دعا کې به نیمه حصه ستا باندې درود ویمه. نو نبی علیه السلام ورته وویل ما شئته، څومره چې ستا خوښه وي، خو په ان زدته فهو خیر لک، که د دې نه هم دې سیوا کړو نو دا به ستا دپاره غوره وي. نو بیا ورته ما وویل چې یا رسول الله فالثلثین، 2 حصې به په تا باندې درود وایم او 1 حصه به په دعا غواړم، 2 حصې به په تا باندې درود وایم. نو نبی علیه السلام راته بیا وویل چې ما شئته، څومره چې ستا خوښه وي، خو فإن زدته فهو خیر لک، که د دې نه هم دې سیوا کړو هغه به ستا دپاره غوره وي. وی ما وویل چې یا رسول الله ایسته به ټول په تا باندې درود ویمه. نو نبی علیه الصلاة والسلام راته وفرمیل چې اذن تکفی حمک ویغفر لک ذنبک، ته خو که ټول درود په ما باندې وې نو د دې د وجې نه به تا ته 2 انعامونه میلاو شي. یو اذن تکفی حمک، ستا ټول غمونه او پریشانۍ او مشکلات به ختم شي. ټول تاسو څومره پریشانۍ دي خلکو ته، غمونه دي، پریشانۍ دي، مصیبتونه دي، ستا ټول غمونه دپاره به دا کافي شي، ستا غمونه به پرې ختم شي. او ویغفر لک ذنبک، او 2مه پیدا به دا وشي چې ستا هغه ټول ګناهونه به تا ته څه شي، معاف شي. نو درود ویل او بیا دا درود ابراهیمي ویل، دې سره ځان عادت کول دا پکار